السلام علیکم، زه یم ریاض کار او نن تاسو ته په یوې نوې ویډیو کې حاضر یم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د پښتو یو چټک کیبورډ دروښیم چې د ټرانسلیټ کولو وړتیا هم لري. یعنې که تاسو غواړئ چې یو چاته په انګلیش باندې میسج وکړئ او تاسو انګلیش نه وي زده، نو دا داسې یو کیبورډ دی چې تاسو به په دې کې پښتو لیکئ، خو هغه هلته به انګلیش لیکل کېږي، او تاسو به انګلیش لیکئ هلته به پښتو لیکل کېږي. تاسو پکې د خپلې خوښې چټکه پښتو لیکنه هم ترسره کولی شئ. نو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. زه د ویډیو په طرف تاسو ګورئ همکار سکلز یوټیوب چینل زه یم ریاض همکار. راځئ چې شروع کړو. نو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به تاسو هغه کیبورډ ډاونلوډ کړئ. تاسو به دلته ولیکئ جی بورډ چې کله تاسو ولیکل نو تاسو ته به دا به تاسو سرچ کړئ. کله چې دا تاسو سرچ کړئ تاسو ته به همدا اپلیکیشن راشي او دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. زه به ما ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. کله چې ملګرو دا اپلیکیشن تاسو دا کیبورډ تاسو اوپن کړئ نو دلته به تاسو په شنه بټن باندې کلیک وکړئ او د دې موبایل کمپنۍ کیبورډ چې دی دا به تاسو جی بورډ ته واړوئ او دا به تاسو بیا ډاون کړئ. نو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي. نو په سر کې تاسو ته لنګویج ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او یو ځل به ښکته تاسو په شنه بټن باندې کلیک وکړئ او دلته ملګرو تاسو پښتو او انګلیش ورته انتخاب کړئ. نو دغه د ما پښتو ورته انتخاب کړ. له هغې څخه وروسته به زه په دې بله باندې هم ټیک مارک وکړم او دا به زه ډاون کړم. نو یو ځل به بیا ملګرو دا موږ ته پښتو او انګلیش دواړه سلیکټ شو. نو کله چې تاسو پښتو او انګلیش دواړه سلیکټ کړل نو له هغې څخه وروسته به تاسو بیک راشئ. نو اوس به راشم زه خپل مسنجر ته. په مسنجر کې به زه تاسو ته دروښیم. نو تاسو ته دلته انګلیش انتخاب شوی دی. نو که موږ په لاندې نړۍ نښان باندې کلیک وکړو نو موږ ته به اوس پښتو انتخاب شي او په دې کې تاسو چټکه پښتو لیکنه هم ترسره کولی شئ. خو اوس به زه تاسو ته هغه طریقه دروښیم چې موږ څنګه کولی شو چې پښتو ولیکو په خپله باندې انګلیش ولیکل شي. نو ملګرو د دې لپاره به تاسو په دغه درې ټکو باندې به کلیک وکړئ او ښکته تاسو ته د ټرانسلیټ نښان ښکاري، په همدې به تاسو کلیک وکړئ او یو ځل به دا تاسو اوکې کړئ. کله چې مو اوکې کړ ملګرو نو دلته موږ ته انګلیسي په خپله باندې انتخاب شوې ده، خو په دې ځای کې به موږ د پښتو انتخاب کړو. په همدې به تاسو کلیک وکړئ او دلته تاسو ته ښکاري په دې ځای کې به تاسو پښتو پیدا کړئ. نو دا د پښتو مونږ پیدا کړه، زه به په پښتو باندې کلیک وکړم او دا د مونږ ته پښتو انتخاب شوه. نو زه به اوس دلته سلام ولیکم. نو پورته تاسو ته ښکاري چې مونږ ته انګلیش ولیکل شو. زه به دا ولیږم. نو زه به دلته یو جمله ولیکم. زه به ولیکم چې څنګه یاست. ګوره پښتو مونږ ولیکله، ګوره چې بره مونږ ته ولیکل چې هاو ار یو. نو دلته به تاسو پښتو لیکئ خو په خپله باندې به انګلیش لیکل کېږي. نو دا هم مونږ سینډ کړ. نو ملګرو له دې څخه به مونږ بیک لاړ شو. نو تاسو به په ملګرو په دې درې ټکو باندې به یو ځل بیا کلیک وکړئ او تاسو ته د ټرانسلیټ نښان ښکاري. نو دا به تاسو په دې باندې داسې کلیک ونیسئ او دا به تاسو پورته راولئ تر څو په لیکلو کې تاسو ته اسانکاري رامنځته شي. نو له دې څخه هم بیک وځو او په دې ځای کې تاسو ته د پښتو چټکه لیکنه درښایم چې څنګه یې کولی شو. په دې کیبورډ کې پرته له دې نه چې تاسو په هر یو توري باندې بیل کلیک وکړئ او تاسو یوه جمله جوړه کړئ، یوه چټکه لیکنه هم تاسو ترسره کولی شئ. ملګرو زه غواړم چې سلام په چټک ډول باندې ولیکم. نو زه به په دې سین باندې کلیک ونیسم او ډایرکټ به لام ته راولم. نو دا د ښکاري تاسو ته. نو زه به اوس دا الف ته راولم او دا به زه ډایرکټ له دې الف څخه تیر شم او میم ته به راولم. نو دا د موږ ته په اتومات ډول باندې سلام ولیکل شو. دا به زه خوشې کړم. دا تاسو ته ښکاري. اوس په دې ځای کې زه غواړم چې یو بله جمله تاسو ته ولیکم. نو ملګرو زه غواړم چې تاسو ته په دې ځای کې کتاب ولیکم. نو زه په دې کاپ باندې کلیک وکړم او ډایرکټ به یې تی ته راولم. دا تاسو ته ښکاري. او زه به له الف څخه تیر شم او ډایرکټ به په بې ته به لاړ شم. نو دلته تاسو ته ښکاري چې دا کتاب موږ ته ولیکل شو. زه غواړم چې هغه تاسو ته ولیکم. نو زه په هې باندې کلیک نیسم، ډایرکټ غین ته راولم او بیا ډایرکټ هې ته راولم. نو په اتومات ډول به دا موږ ته هغه ولیکل شي. ګوره زه په هې باندې کلیک کوم، داسې راغلم، بیرته دل راغلم، دا خوش کوم. نو تاسو ته ښکاري چې موږ ته هغه په ډېرې اسانۍ سره ولیکل شو. نو دا د پښتو له کمال څخه ډک کیبورډ. نو د داسې جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په نورو ښکلو ویډیوګانو کې. تر بل ویډیو مو د خدای په امان.